قدرمنو هم نن مې د پیښور د بیلابیلو بازارونو دوره وکړه چې پکې یونیورسټي ټاون، بورډ بازار او ځای په ځای وګرځېدم. د خیبر پښتونخوا حکومت د لاکډاون سلسله ترمۍ غځولې ده. یو څه په دې کې نرمي هم په نظر باندې راغلې ده. 4 بجو پورې بیلابیل دوکانداران، هټیوال خپل د خوراک څښاک څه نه څه توکي خرڅولی شي. ویلی کېږي چې د ریاست مثال د مور وي، باید چې حکومتي چارواکي که یو خوا د کرونا وایرس د یرې نه د لاکډاون خبره په کلکه باندې کوي، بل خوا دغه احساس هم پکار دی چې غریب ولس د چا چې د ورځې دیاړۍ باندې د کور جرنده چورلي، باید چې د هغو د کور هم خیال وساتلی شي. په دغه لړ کې د بیلابیلو خلکو سره مې خبرې کړي دي. زو چې د خلکو احساسات تر تاسو در ورسو. څه مسلې روانې دي؟ سوداګانې خو بیخي نشته. یو پټنګول دي. بس دغه حالات دی. وګوره مالونه راوړو سهار نه بیخي پرېږدي نه. 4 بجې شي دوکانداران ټول بند شي. دوکانداران بند شي. ګاړو والا معاف وي. نو ستاسو کاروبار ورسره اغېزمن شوی دی که ښه روان دی؟ فروټ خرڅوئ تاسو که نه؟ په خیر. لاله ته څنګه یې؟ ښه په خیر کوو که نه کوو؟ په خیر. لاله ماستې اچولی دی. څنګه چل دی دا فروټ څنګه دي یا د خوراک څیزونه څنګه روان دي؟ خلک یې ګران خرڅوي. دا خلک یې ګران خرڅوي. بورډو د حیات آباد تقریبا 40 روپۍ ډیفرنس دی. هلکه وایي چې تاسو دا څیزونه ګران خرڅوئ. غلطه فایده خو نه لري د موقع نه که نه؟ زویه ته څنګه یې؟ ته څه کار کوې؟ شاپرې خرڅېږي؟ مخکې به خرڅېدې؟ د څه د وجې نه خرڅېږي؟ کرونا د وجې نه. او ته سبق نه وایې زویه؟ سکول هم بند شوی دی او مدرسه هم بنده کړې ده. کاروبار روان دی. څنګه چل دی ځوانه؟ وعلیکم سلام. لاسونه نه میلوو که نه مړه دی نه قلار شئ. کار څنګه روان دی؟ څه ټایم نه پس بیا تاسو بندوئ دا خپل کار؟ تقریبا لاسوره خو 4 بجې بندولو. اوس چې دی قراري شوې ده. اوس ماښام پورې ولاړ یو. ماښام پورې ولاړ یې. څه مسلې خو درته نه یي که نه؟ نه والله اوس ښه دی قراري شوې. د لاکډاون په تاسو څه اثر نشته دی؟ ولې نشته دی؟ او دیاړي چې به نور کله څنګه کېده اوس هغسې کېږي؟ بس هغه شانې نه کېږي خو شکر دی ګزاره روانه ده. ګله دا راته ووایه چې دیاړي مزدوري شته دی که نه؟ سهار نه راغلې اوسه پورې نشته. نور کله به څنګه چلو چې دا وبا نه وه نو دیاړي به وه؟ دیاړي به مو کا دلته کې به خیرات مې راته را وریځ به مو واغېستې، ډیسي به مو واغېستې، هغه لینډ به روانو. سږکال پول سب نشته دي. زه به اوس اته 9 بجې دي والله تک مزدوري کړې. او څه کار کوې ته؟ زه مزدوري کوم. ټاټکې چلې. حکومت ته به څه پیغام ورکړې؟ حکومت زموږ چېرته غم کوي؟ هغه خلکو غم کوي چې چېرته مالدار وي، چېرته نور شي. زموږ د غریبانو باندې ځمکه نه. وزیر اعظم احساس پروګرام کې تا ته پیسې نه دي میلاو شوي؟ نه چې 1 روپۍ هم نه والله کې میلاو. خو قدرمنو دا شیبې چغې چوغارې شروع شوې. او څنګه چل دی لاله ګله؟ ښې ټیک ټاک خوشحاله مزدوري څنګه روانه ده؟ ښه ده. ګاډۍ دې چېرته روانه کړې ده؟ بندېږي اوس دا وخت کښې؟ تاسو له اجازه را کړې ده؟ څه ټایمه پورې؟ ماښام اذانونو پورې. قدرمنو اوازونه شروع شو، چغې چوغارې، ټرافیک جام او ملګري وایي چې ګاډۍ په مخه کوه. لکه څنګه چل دی؟ چېرته روانې؟ پولیس والا راله؟ ګاډي اړئ. نو تاسو ته وایې نه یار چې موږ خو ماښام له به ډوډۍ ګټو که نه؟ تاسو احتیاط نه کوئ؟ څه ماسک، څه لاس ته دستانې؟ ولې نه اچو؟ دې ته به دستانې واچې. 2 ګنټو 1 ګنټه کې څښي. نو د روژې 6مه نیټه ده. پیښور کې ولاړ یم. په پوره ملک کې لاکډاون دی. که یو طرف ته لاکډاون د حکومت یوه پالیسي ده، نو بل طرف ته دغه غریب مزدوران، دغه عوام، د دوی هم یو احساس پکار دی. دا هغه خودداره ایمانداره خلک دي چې د ورځې دیاړي رزق روزي وګټي او د شپې د خپلو بچو سره وخوري. موږ دغه تمه لرو او دغه زموږ مدعا ده چې حکومت د دې خلکو احساس د ځان سره راواخلي. خوشحاله او آباد.